یو وخت کې موږ سره یو په هغه وخت کې زما عمر کم و او د دیني سبق ما نوی نوی شروع کړی نو ما سره به یو هلک ګرځېدو چې هم عمره و تقریبا نو هغه هم د دین سره شوق پیدا شو ما داسې بعضو علماو درسونو له ځان سره بوتو نو د هغه هم شوق پیدا شو ما ته وایي چې زه خپل مور پلار ته وایم چې ما د سکول نه راوباسي او دیني سبق ته مې کښېني ما ووایه ورته د هغوی خپله مرضي ده زه تا ته څه ووایم هغه لاړ ویې مور ته نو زه ورسره تللی وم نو مورې وایي د الفاظو ورته ویې خندل وی دین خانه څه تښتي نه دین تښتي نه قرآن تښتي نه تا نه بیا به یې ووایې خو دا دې اوس عمر دی بیا دې په سکول کې نه اخلي ګورې دین څه تښتي څه دین خو بیا چې کله بوډای شوې او د هر څه نه ووتي جانماز به ځان له پیدا کړي که نه لمونځ به کوې په جومات کې دین دې ته وایي او یا غټ نه غټ قاري صاحب به دله کور ته راولو ناظره قرآن خو به راته وایي که نه بس ته نور علم څه ته وایي داسې چې کور ته په قاري راتلو باندې خلک مولیان کېدل ټوله دنیا به مولیان علم علمي دې لپاره به وخت ورکې مال به لګې کوشش به کې محنت به کې نو بعضو ته د دین دا خبره ډېره سپکه ښکاري وایي دین څه تښتي به نو جومات تښتېدلی چېرته تاسو ته پوښت کوم جومات تښتېدلی وایي جومات چې دغه دی دا یو مه کوئ دې بل له به لاړ شي جومات که دغې له لا نړېږي دې بل له به لاړ شي نو زه تا ته دا وایم ولې دا کمپني د نه تښتي څه دا مزدوري د نه تښتي په دې کې خو دې یو ورځ ونه وي چې نه خیر دی خیر دی ټکې پای کې نه وي او په دین کې خیر دی سبحان الله شیخ عبدالسلام رحمه الله المفسر العلامه الفقيه رب العالمین دې په قبر باندې د رحمتونو باران راووري هغوی ما د یو کس سره بحث کوو د بدعت په باره کې چې دا کار ناروا دی وایي د هغوی یو ملا ناست و د هغوی ملا و چې د هغوی ملا خو حق نه وایي که نه چې خلک وایي زموږ ملا دی او د هغوی ملا دی دی بیا حق نه شي ویلی ځکه چې د هغوی ملا دی وی هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب تا ډېره سختي وکړه خیر دی وی ما وخندل وی ما ته وایي ته خاندې وی ما چې په بدعت کې خیر په حرام کې خیر د کوم ځای راغی ته ما ته وایي خیر دی په حرام کې خیر شتي په ناروا کار کې خیر شتي چې ته ما ته وایي خیر دی خیر دی کوم ځای کې شر دی ناروا دی ګناه ده داسې ټکي وایه ته خیر دی خیر څه شی دی خیر خو په قرآن او حدیث کې پروت دی خیر خو په دین کې پروت دی نو کله چې د دینداري خبر راشي بیا موږ خیر دی جي او په دنیوي کار کې چا ونه وایي چې خیر دی یا لکه دا زوی دې منزله نه راځي جومات ته بس رابشي رابشي خیر دی او دا زوی دې کار له نه ځي ده سره به وایي زه وګورم وایي دی ما ته کور کې سره ناستی لوی سنډه د هلکانو خو دغه یې وي مزدوري کوي چې مزدوري نه کوي کور نه دي اوسي زما دا خبرې به حقیقتي انشاءالله که نه هسې دي ګیره زوی دې ګیره خریلې ده الله دې پوه کړي نه الله دې پوه کړي زوی دې کار نه کوي زوی دې سکول له نه ځي ده سره زه ګورم سرمن تې ما ولړولی زه ګورم نو په هغې کې دې ولې نه وي چې سرمن تې اړوم چې ګیره خریلې ده منزل نه راځي درسونو کې نه کښېني بېدینه دی اوس یو سړی نصیحت کوي چې ما ورته نصیحت کړی ده اوس مې پرې نور نه رسي او هدایت د الله په لاس کې ده جدا خبره